بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. نن زموږ د ایمیل کمپوزینګ یا د ایمیل د لیږلو درېیمه ورځ ده او د نن ورځې په درس کې غواړم تاسو ته په دې باندې بحث وکړم چې که چیرې تاسو خدا نخواسته یو ورځ مریضېږي او نشي کولی چې پوهنتون ته لاړ شئ او غواړئ چې پوهنتون انفارم کوئ یا دفتر ته تللی نشئ، تاسو غواړئ چې دفتر خبر کړئ چې زه دونه ورځ مریض یم او نشم کولی چې دفتر ته حاضر شم. نو نن په دې تاسو سره بحث کوم چې تاسو څنګه کولی شئ داسې یو ښایسته منظم غونې ایمیل ولیږئ او هغه خپل ولیکئ او خپل دفتر ته ولیږئ. نو د دې دپاره بیا زه هم راځم ګوګل کروم خلاصوم، دلته زه جاوید احمد ایمیل انتخابوم او د هغه نه وروسته خپل پاسورډ لیکم ورته او بیا نیکسټ باندې کلیک کوم. نو د ده نه وروسته به زه خپل ایمیل ته داخل شم او لکه څنګه چې ما په تیر درس کې تاسو ته وویلې چې د هر نوع ایمیل لیږلو دپاره او د ایمیل د لیکلو دپاره مونږ اول چیرته راځو؟ کمپوز ته راځو. زما ایمیل بیرته اتومیټیکلی خپله ساین آوټ شو، دا څه مشکل راغلی دی. نیکسټ مې کلیک کړ. نو دا زه ایمیل ته داخل شوم. نو د ایمیل داسې ایمیل لیږلو دپاره زه بیا راځم کمپوز ته، په کمپوز باندې کلیک کوم تر څو خپل ایمیل سیټ اپ کړم، خپل ایمیل ولیکم. په ټکي تاسو کولی شئ دغه پوهنتون ادرس ولیکئ. هر پوهنتون بخش د محصلان لري یا سټوډنټ افیرز ډپارټمنټ لري. دلته تاسو دغه ډپارټمنټ ایمیل لیکئ چې کله یو محصل مریضیږي یا څه مشکل پیدا کېږي، عاجل کار پیدا کېږي، هغه نشي کولی پوهنتون ته راشي، نو تاسو باید دفتر انفارم کړئ او په دغه ځای کې دغه ډپارټمنټ ایمیل لیکل کېږي. که پوهنتون او که دفتري مشکل نشته تاسو دلته ایمیل لیکئ. نو زه دلته چون ما سره خو زه نه دا رسمي ایمیل نه ده چې زه چاته وکړم، نو زه خپل دغه بل ایمیل ادرس ایمیل لیکم دلته m.islam.safar@gmail.com. دا نوم مې ځکه راځي چې کله زه یو ایمیل دوه درې دفعې ایمیل وکړم ورته او هغه زما په کنټاکټ کې سیف شي، نو د هغه نوم دلته ما سره راځي. نو بیا چې کله زه د هغه ایمیل انتخابوم د هغه نوم مکمل ما ته راځي او دلته چې په دې نوم سره نږدې شم د هغه ډیټیل ما ته دلته ښیي چې دا څوک دی، څه کار کوي، څه کار نه کوي. په هر صورت سبجیکټ کې زه لیکم چې سیک لیف اپلیکیشن، د مریضي رقا یا درخواستی رقی در مریضي په فارسی باندې سیک لیف اپلیکیشن ورته ولیکم. تاسو داسې لیکلی شئ ورته او د هغه نه لاندې خپل دا خو ټایټل شو، په ټایټل کې مونږ تاسو وکته چې شی موږ ایمیل مې ولیکو او خپل د ایمیل سبجیکټ مې ولیکو، لاندې زه خپل هغه مین باډي د خپل ایمیل جوړوم. صحیح شوه؟ نو اول د باډي اوله برخه چې ده په هغې کې مونږ چې اوپننګ سیکشن دی په هغې کې مونږ چې لیکو زیاتره ګریټینګس لیکو. نو زه چون ما هغه ایمیل ولیکه دلته خو نوم معلوم دی، که چیرې دغه دفتر تا ته معلوم نه وي چې دا ایمیل کوم مثلا میل دی او که فیمیل دی دته اکسس لري، دا جواب ما ته میل راکوي او که فیمیل راکوي، نو په داسې حالت کې زه لیکم ډیر سر اینډ میډم، ځکه کس ما ته معلوم نه دی چې د دې آمر د ډپارټمنټ څوک دی. او که چیرې کس معلومي لیکلی شي چې مثلا که میل ډیر سر ورته ولیکي او که فیمیل ډیر میډم ورته ولیکي، زه لیکم چې ډیر سر سلش میډم دا مې ورته ولیکه. هغه نه وروسته کاما انټر کلیک کوم. صحیح شوه؟ نو د احترام په خاطر دا ګریټینګس کې راځي او د هغه نه لاندې ضرورت نشته چې مثلا ته همیشه اوپننګ لاینز ولیکه، که بیا هم ولیکه دغه بهترین لاینز دی، زیات خلک هم دا استعمالوي. I hope this email finds you well یا I hope you are fine and doing well. مشکل نشته چې دا لیکي او که هغه لیکي فرق نه کوي. صحیح شوه؟ او د هغه نه لاندې تاسو هغه خپل مطلب لیکئ. کوم مطلب چې مثلا زه لیکم چې it is kindly stated that
due to a sudden illness marizi which I am suffering from fever, comma, will not be able to attend the university صحیح شوه for څو ورځو به a few days یعنې چې کله ورځې معلوم نه وي تاسې لیکلی شي چې a few days د یو څو ورځو لپاره کېدی شي پوهنتون ته راتلی ونه شمه I kindly request you to grant me leave for the days that I will miss او داغه نه وروسته I hope to recover soon او داغه نه وروسته که غواړئ چې مثلا موضوع نورم اوږده کې کولی شي نور مطالب ولیکي زه نه غواړم چې موضوع اوږده کړم دغه نه لاندې راځمه څه کوم کلوزینګ لاینز لیکمه I shall be thankful for your consideration او هغه نه وروسته کاما او دغه نه وروسته ته لیکلی شي د خپل معلومات لیکلی شي معلومات لیکي ګوره یو چیز ته متوجه اوسئ چې که چیرې ته خپل سیګنیچر نه استعمالی سیګنیچر دلته لاندې نه استعمالی نو بیا ضرور ده چې ته دلته د دې نه I hope you are fine and doing well دغه نه وروسته ته خپل ځان معرفي کړي it is to kindly let you know that I am Muhammad Islam صحیح شوه a student of MBA department term 5th evening داسې مشخص کړئ چې زه محمد اسلام د MBA department شاګرد د دنیا پوهنتون یا د هر په امریکن یونیورسټي د ایوننګ یا مارننګ یا آفټرنون هر ټایم چې که نه هغه به مشخص کوئ ورته نو که مشخص شي ډېر ښه ده که چیرې تاسو هلته دا نه لیکل نو لاندې زر دلته ښه ده چې تاسو ورته ولیکئ چې مثلا ولیکئ چې ریګارډس په احترام هغه نه لاندې ولیکئ چې مثلا سو جاوید احمد صافی ورته ولیکئ چې student of MBA term 15 evening صحیح شوه دا مې ورته ولیکو بس که رول نمبر شان لیکي ورته ولیکه او که نه لیکي هم ضرورت نشته رول نمبر مثلا ورته ولیکه چې لس دا مې ورته ولیکو صحیح شوه او تاریخ شان ضرورت نشته ځکه تاریخ دې شان سره ټول خپل راځي نو زه څه کوم دغلته یو انټر کلیک کوم او دغه ډیر سر ان میډم دې پیره کې لږ زره داسې فارمټ هم ته ورکوم د ای باندې کلیک کوم چې دا لږ زره بورډ شي صحیح شوه نو تاسو وګورئ چې دا څومره یو ښایسته ایمیل ما ولیکو نو هر وخت چې تاسو که چیرې غواړئ چې پوهنتون ته لاړ نه شي یا څه مشکل پیدا کېږي غواړئ افیشل تاسو خپل پوهنتون خبر کړئ چې تاسو نشئ کولی پوهنتون ته لاړ شئ نو تاسو دغسې ایمیل لیکلی شئ ورته نو دا ریګارډس هم اخلم لږ زره سې بورډ کوم که کلر چینج کوئ کلر هم دی چې نه چینج کولی شي تاسو مشکل نشته دی نو ګورئ ما ولیکه چې ډیر سر اینډ میډم I hope you are fine and doing well امیدوارم چې تاسو ښه اوسئ او حالات ښه مخکې ځي او خلاصه خبره د مطلب دا چې تاسو ښه اوسئ it is kindly stated that due to a sudden illness which I am suffering from fever will not be able to attend the university for a few days نو غواړم چې تاسو ته ووایم چې د یو ناګهانه مریضي نه د لاسه چې ما ته مثلا زه پې اخته شوی یم یا ما ته راغلې ده که هغه تبه وي او که هغه فلو وي مثلا که هغه سټامک هر څه چې will not be able to attend the university for a few days زه نشم کولی چې د څو ورځو دپاره پوهنتون ته لاړ شم I kindly request you to grant me leave for the days that I will miss نو تا نه ډېر په احترام سره تقاضا کوم چې
ما ته د څو ورځو دپاره چې زه پوهنتون ته نشم راتلی یا درسونه ما نه مس کېږي نه راځم ما ته رخصتي راکړې او زه غیر حاضر حساب نشم. امیدوارم چې ډېر زر ښه شم او د ستاسو د کنسیډریشن په خاطر باندې ډېر زیات متشکر یم. او دغه نه وروسته په احترام جاوید احمد ته او د خپل معلوماتو تولیږي او د نه وروسته بیا فقط سند باندې کلیک کړئ نو ستاسو ایمیل به هغه مشخص کس ته لاړ شي. که کتل غواړئ خپل ایمیل ویو میسج باندې کلیک کړئ نو ستاسو ایمیل به دلته تاسو ته وښیي. تاسو وګورئ څومره ښایسته منظم ایمیل ما ولیکه. نو دا مهمه نه ده چې شی ما دا ولیکه تاسو دا ولیکئ. کېدای شي تاسو یو جمله کې دا حل مطلب وکړئ. صحیح ده. او ښه خبرداره چې هر نوع ایمیل چې تاسو لیکلی یو دفعه د بل چا نه یو دوست نه کومک واخلئ چې هغه په ایمیل رایټینګ کې لږ زر تکړه انګلیش یې ښیي او بل که بیا هېڅوک تاسو سره څوک نه کولی شي د انټرنیټ نه انټرنیټ کې تیار ټمپلیټس موږ سره شته دي منظم ښایسته ټمپلیټ تاسو هر نوع ټمپلیټ د مختلفو ایمیلونو ډاونلوډولی شئ او لټولی سرچ کولی شئ. نو دا موږ سره د نن ورځې البته د درېیمې ورځې درس په څلورمه ورځ کې به انشاءالله په نورو موضوعاتو باندې بحث کوو.